زړه مې د دې زمانې تور غوندې شو زړه مې د دې زمانې تور غوندې شو او خپل محبت راته پیغور غوندې شو شعر دا بهیر صاحب چې نور مې حساب د یارانې پوره کړو نور مې حساب د یارانې پوره کړو خو یو بنګړای په ما پور غوندې شو مننه نور مې حساب د یارانې پوره کړو خو یو بنګړای په ما پور غوندې شو لکه غنم په بیخ کې غوڅ شومه زه لکه غنم په بیخ کې غوڅ شومه زه چې ستا نظر لکه د لور غوندې شو مننه لکه غنم په بیخ کې غوڅ شومه زه چې ستا نظر لکه د لور غوندې شو او هغه یو زوړ ارمان د ستا د لیدو هغه یو زوړ ارمان د ستا د لیدو پاتې مې زړه کې څه نیمګور غوندې شو آخري مقطع چې ښکاري عمر بیا رانیولی خلکو ښکاري عمر بیا رانیولی خلکو د ستا کوڅه کې داسې شور غوندې شو یو هغه دا نظم دا حالاتو متعلق عنوان ده چې زما د خاورې دا ساده خلک اوس پوه شوي دي څو څو نسلونه مو جنګونو کې را لوی شوي دي زما د خاورې دا ساده خلک اوس پوه شوي دي او که په دې وخت کې هومره ویښ نه شو د پاتې شو پښتنو وایي دا به څنګه پښتانه پاتې شو او په هره لار هره کوڅه کې غوغا جوړه ده د پښتونخوا نه خو یې سمه کربلا جوړه ده او پښتانه ګوره چې په خپلو کې جنګونه کوي دنیا ته ګوره نوي نوي ایجادونه کوي د بدمنۍ په اور زړونه او ځانونه سوي حجرې او کور کوڅه کوي چې جوماتونه سوي او پسرلی نه راځي زمونږ نه ګیلمن غوندې دي مسافر خپل وطن ته نه راځي غمجن غوندې دي وایي چې امن راشي مینه خوشحالي راشي هله به ځو چې بیا د امن پسرلی راشي اختر زمونږ نه مرور موږ له اختر مرور یو په خپلو کې یو بل نه مرور او د خدای دپاره بس دی که نه ډېره وشوه په دغه خاوره خو بیخي له حده تېره وشوه او نوره دا خاوره د برودو بار زغملی نه شي اوښکې ختم شولې نوره ژړېدلی نه شي او اخر تر څو به په دې خاوره ګزارونه کېږي چې ګزارونه کېږي او چې به تر کومه د مړو اعلانونه کېږي او دا کوم مذهب دی کوم اسلام دی په دې نه پوهېږم او چې څه قصور زما د کام دی په دې نه پوهېږم او چې جوماتونه ورانوي او مدرسې ورانوي اخر د ولې شاعرانو مقبرې ورانوي او د وخت جابره کله ورځې کله شپې لړزوي بیخي دې ترس نه راځي پېغلې پښتنې لړزوي او اخري شی ده چې زه عمر پورته کړم قلم چې رنګیني لیکمه خو چې نظر کوم لګیا وم اسویلي لیکمه ټولو ډېره مننه ډېره شکریه یو جهان مننه ټولو طالبانو